السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. تکې سپینې اوبه په خوب کې څه تعبیر لري؟ چې کله تکې سپینې اوبه په خوب کې ولیدل شي او آرام اوبه وي، روان وي، آرام وي، صفا وي، نو دا په خوب کې څه تعبیر لري؟ د دې خوب تعبیر کوو انشاءالله. څه نور خوبونه هم دي موږ سره پاتې شي. تکې سپینې اوبه وي، په هغې کې روانه یم او هغه سر کې یو سړی وي، زوړ سړی، هغه ناست وي، پښې پکې وینځي دي اوبو کې. دا سړی وایي ما ته اوبه راوله، ما ته اوبه راوله راباندې. بیا ځینې لرې شم، ډېر مزل مې وکړو. بیا یو خندا کوي، یو کس خندا کوي چې په دغه نشې اوښتی. نو دا خوب ته په اوبو کې روانې او ویالې او په هغه سپینې اوبه روانې او ته په هغه کې روانې او ښه په ارامه باندې، دا ډېر ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کېږي ستا ژوند ډېر ښه ژوند ده، آرام، اسانه. که څه ته شکایت لرې، څه ګیلې لرې، یا داسې حرص تا سره ده، نو مه کوه، نه شکایت وکړه، نه ګیلې وکړه، نه حرص ولره. ستا ژوند الله تعالی ښه درته ژوند نصیب کړی، ښه نعمتونه او ښه مال، ښه خیر درته روان ده او نور خیرونه هم درته روان دي او ښه رزق باندې هم تعبیر کېږي او آسانی باندې هم تعبیر کېږي او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې انشاءالله ستا کارونه او ستا د ژوند آرام ده او آرامي طرف ته به ځي. که تا سره څه تشویش وي نو ته دغه آرام ژوند دې په خپل تشویشونو مه خرابوه. او یا دا سړی چې ته ګورې چې هغه سپین ږیري سړی ناست وي هلته اوبو کې او پښې وینځي او تا ته وایي چې اوبه راوله، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ډېر ښه خلک به وي او ته ورسره رابطه لرې په واتساپ یا فیسبوک یا درس یو شی یا یو شی، خو هغوی به کله کله داسې کېږي چې داسې یو خبره هغوی نه واوري چې ته پرې خفه شي، ځکه دا منع ده. او ډېر چا سره رابطه کول په فیسبوک او په نور ټیک ټاک او په دې اجتماعي شبکو کې چا سره ډېر رابطه ساتل او هر چا سره خبرې کول او مسیجونه کول، دا باندې ښه نه ده، مشکل پیدا کوي انسان ته. دا کله کله بیا مشکل انسان ته پیدا کوي. نو دغه آرام ژوند دی ده، نو دا په دې شیانو باندې مه خرابوه. ته په دې واتساپ کې ته ډېرو سره رابطې لرې، هغه کې بیا بل څوک ته دا نمبر لاستی ورځي، مسیجونه ګوري، نو کوم شی تا ته بیا چې راځي چې لیږي یا څه خبرې، نو دغه نه ته تشویش تاته پیدا کېږي او د خپل آرام ژوند دی په دې باندې مه خرابوه. الله تعالی تا ته ښه ژوند، ښه عزت درکړی، د دې قدر وکړه، د دې شکر وباسه او خپل ژوند ته ادامه ورکړه. نور خیرونه هم درته روان دي انشاءالله. خو څه ته خپله په یو کار سره څه هغه حرص به وي او یا به شکایت به وي او یا به داسې بې ځایه رابطې به وي چې دې سره ته خپل ژوند خرابوې، نور ژوند انشاءالله ښه ده. نو دا و د اول خوب تعبیر. دویم خوب دا وایي د مازدیګر لمونځ وخت وي، خلک ما مخکې کوي چې زه وایي ته کله او اول تکبیر اول وایم، خلک هم وایي مازدیګر یعنې امامت نه مې خلک مخکوي، امامت ته لمونځ وي چې کله سورې فاتحه او نور آیتونه ووایم، غواړم د رکوع ته لاړ شم، خلک زما څخه جدا کېږي او هر یو خپل لمونځ ځان سره شروع کړي. زه حیران شم چې دوی خو ما پسې نیت تړلی و، دوی ولې جدا شول؟ بالاخره څوک لمونځ کوي، څوک حیران ګوري. بیا زه پوښتنه وکړم چې دا ولې؟ ما خپل لمونځ خراب کړ او دوی نه مې پوښتنه وکړه چې دا ولې؟ پوښتنه وکړم چې دا ولې ما پسې نیت وتاړه او اوس خپله شروع کوي؟ بیا ټوله ما ته وایي چې ته غلط شوی، تا خفیه وویلې، دا باید جهري ویل شي. لمونځ هم د مازدیګر لمونځ وي. وایي زه هم شکې کېږم، مازدیګر لمونځ خو معلوم ده جهري نه ویل کېږي. وایي دوی دا خبره کوي ټول، نو زه هم شکې کېږم. بیا وایي بیا زه په شک کې شوم، زه نه پوهېږم چې غلط شوی یم که صحیح و. ناوخته د شپې و، د خوب مې لیدلی ده. نو د دې معنا دا ده چې الله تعالی تا ته څه مشري درکړی دی، څه مشري به درکوي او ته هغه کې خپل ځان باندې اعتماد نه لري، شکمن یې په ځان باندې اعتماد نه لري، یا دغه مشري لپاره څه کوم شیان ضرورت وي، هغه علم، هغه پوهه، هغه تجربه ته هغه نه حاصلوي او هغه ته په کم سترګه ګوري، نو په دې کې کیدای شي بیا دا مشري درنه خراب شي او په دې کې ته کم راشي. او بل داسې خلک اعتبار دی په دا باندې او ته په خپل ځان باندې بیا بې اعتماده یې. او همداسې دې باندې هم تعبیر کېږي چې ته یو کار اراده لرې، یو کار ته غواړې مخکې شي خو پوره ورته تیاري نه نیسي، یعنې دغه علم او دغه تجربه او دا څه تا ته پکار ده او هغه ته پوره تیاري نه نیسي. دې باندې هم تعبیر کېږي چې کیدای شي آینده که څه اوس کاروبار کې نه یې، نو کیدای شي آینده الله تعالی تا ته څه کاروبار او څه چوکۍ او مقام درته نصیب کړي، نو هغه ته تیاري پکار ده. هغه ته په کم سترګه مه ګوره، هغه تیاري ورته پکار ده چې څه نه څه بیا هغه مشري او هغه کار تا نه خراب شي. نو
او په دغه باندې تعبیر کیږي. والله تعالی اعلم. دویم خوب ده وایي زموږ کور کې کار روان ده د پلستر. خوب کې کور ته تللی یم او خرګوش د هلته وایي ډېر زیات خرګوشان وي او زما د ورور کور دیوال نه هلته تللي دوی کور ته تللي څو دانې او وایم دا خرګوش باندې دوی قبضه ونه لګوي. دا زه شمار کړمه 30 دانې تلي او 30 وایي دلته موږ سره هم 30 دانې پاتې وي. خپل کوروالا ته وایم دا بیا د خرګوشونه ترې زه پوښتنه کوم دا له کومه شوي دي زموږ په کور کې؟ نو زما کوروالا وایي د خرګوشان ستا مور یې ښیي څه مور دې راوړی دی. نو دا خرګوش څه به په خوب کې څه کله سپین رنګ کې ولیدل شي دا ښه تعبیر لري. سپین رنګ خرګوش څه کله ولیدل شي دا په تجارت په ګټه باندې تعبیر کیږي او په دې باندې تعبیر کیږي څه کاروبار دې غټیږي. لکه ته ورته دومره سوچ نه کوي خو یو کاروبار څه تا شروع کړی پکې دا غټیږي دا ورو ورو غټیږي نو ته هم ورسره ځان برابر کا. او تابعدار اولاد باندې هم تعبیر کیږي چې اولادونه دې زیات دي نو خیر ده که زیات دي نو تابعدار خو دي که نه او ستا د لاس لاندې دي او که لږ شوخ دي یا هغه دي خو تابعدار دي که څه ورته تعلیم او تربیت کې کوشش وکړي نو انشاءالله تا ته به پکې ډېر خیر وي او همدارنګه په ګټه او فایده او تجارت او کاروبار غټېدو باندې هم تعبیر شو. او نور رنګونه چې دي بیا د خرګوش داسې کله نور رنګونو کې د سپین رنګ نه بغیر ته وګورې بیا دا ښه تعبیر نه لري. دا په ډار او ویره باندې تعبیر کیږي په چالاکي باندې تعبیر کیږي. ته لږ ډار هم لرې کوشش کوي په چالاکي باندې یو شی مخکې بوځي او داسې بې جرأته او کوشش کوي یو مسلې نه وتښتي ځان شاته کوي یو مسلې نه کوشش کوي چې وتښتي او ځان شاته کوي نو دا په دې صورت کې بیا ښه تعبیر نه لري. څه کله سپین رنګ یې نه وي او څه کله سپین رنګ وي نو دا په اولاد باندې تعبیر کیږي په کاروبار په تجارت په ګټه باندې تعبیر کیږي. والله تعالی اعلم. دریم خوب دا وایي زموږ ګاونډی دی زه ښکته وم وایي سره ولاړ یم ښکته او ده پسې وایي سپی راغلی ده غنمو کې ورپسې ټوپ کړی دی او د لاس یې ورته چیچلی دی. ده ته زه وایم چې لاړ شه هسپتال ته شفخانې ته ستنه ځان له ووهه چې زه خپل دې لاس ته وګورمه دا منګول مې نو غټ غټ سوري پکې دي او لاندې ځمکه ماته ښکاري دې سوړو کې سوچ کې شم خو وینه ترې نه دی راوتلی. نو دا سپي په خوب کې څه ته وګورې څه بل څوک یې چیچلي وي خوله پې لګولې وي او یا ستا باندې خوله لګولې وي دا د اذیت یو کمصل انسان باندې تعبیر کیږي یو تکلیف باندې تعبیر کیږي. یو اذیت یو تکلیف چې د یو کمصل انسان نه هغه ته رسیږي یو دوکه ورسره کیږي او یو دښمني ورسره ده یو سخت کارونو کې دی بیچاره مصروف ده د سخت کارونو وروسته په اساني باندې هم تعبیرېدلی شي. نو دغه کس لپاره دا خوب تعبیر شو دغه وریځه د خوب دغه کس لپاره دغه ستاسو ګاونډی لپاره تعبیر شو چې هغه لږ سختو کارونو کې ګیر ده او یا څه کمصل انسان نه په تکلیف ده یا څه سخت ټیپې ده خو وروسته راحت انشاءالله پرې راځي او هغه سره ته څومره په سختي کې ته همکاري کوي انشاءالله چې بله ورځ راحت ورځ راځي نو په هغه کې به انشاءالله بیا هغه تا نه هېروي. نو کوشش وکړه چې سخته ورځ کې هغه سره همکاري وکړي کوشش وکړي چې ضرورت وي ولو که تا ته څه مشکل هم پیدا کیږي ولو که تا ته څه تکلیف پیدا کیږي دغه لاسونه ستا خپل ګورې سوري کېدل چې ستا لاسونه سوري دي او ځمکه دې ښکاري دې نه مراد دغه ستا په مال کې کمی نه ده لکه ته وایې چې وینه نه ده راغلی که وینه راغلی وي نو ستا په مال کې کمی ښیي چې ستا په مال کې یو کمی راځي یو درز راځي ستا په کاروبار کې نو معنا ده چې ستا په کاروبار کې یو که درز راغلی ده او ستا کاروبار لږ صحیح نه ده او دغه په صحیح کېدو طرف ته روان ده نو په دې باندې مه خفه کېږه په دې باندې مه خفه کېږه تا نه انشاءالله مال نه ځي تا مال نه ضایع کېږي دا وینه نه تګ څه وایي لاسونه مې سوري دي خو وینه ترې نه ده وتلی نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا انشاءالله مال نه ځي مال دې نه ضایع کېږي که څه مشکلات وي که سخت کار په تا هم وي نو تا باندې انشاءالله اساني راځي او مال دې نه ضایع کېږي که هغه باندې څه تکلیف وي نو هغه سره همکاري وکړه. والله تعالی اعلم. څلورم خوب د وایي ګیدړه په خوب کې مې وکتل چې توره شپه وي او ګروپ لایټ پسې واچومه او وتښتېږي یو پاتې شي یو وتښتېږي او یو پاتې شي. دا ګیدړه چې دا په خوب کې دا دوکهباز انسان باندې تعبیر کېږي مکار دښمن دوکهبار انسان او د دوست په جامه کې یو کس ځان نږدې کول او داسې نرمې نرمې خبرې کول او ځان تا ته دوست ښودل او په منځ کې هغه چل کوي تا ته او د دوکې رسولو کوشش کوي او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې ته ساده یې لږ یعنې دا ګیدړه چې په چا باندې په خوب کې وکړو چې
دا ګیدړ په ده باندې را روان ده، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ته لږ ساده یې، ته لږ ساده یې، په دې سادګي کې دی ته کېدای شي تا سره څه چل وشي. والله تعالی اعلم. پنځم خوب د وایي مور مې خوب لیده چې واده پروګرام وي یا مړی شوي، خو معامله وي کور کې، څه خبره وي، خاله مې مور ته کمیسونه ورکړي لکه جوړه او رختونه تان کړي وي، او ورېندار مې هم خوب یې لیدلی و چې زه دې مور ته مې جامې ګندم ورې کړم، معامله یا واده دا یې په خوب کې لیدلی ده. نو معلوم نه ده چې دا معامله ده، واده ده او که مړی چې شوي، خو خلک را جمع شوي. نو خلکو جمع کېدل څه کله په کور کې وي او څه خاص غم پکې نه او ساز و سرود او ګډا پکې نه، دا بیا ښه تعبیر لري، د دوستانو په اجتماع باندې تعبیر کېږي. او که خفګان وي د کورنیو په منځ دغه په حل کېدو باندې تعبیر کېږي. او همدارنګه دا رخت او کمیس و جامې د ټوټه دا په رابطه باندې، په تقوا باندې، په اخلاقو باندې، په دینداري باندې هم تعبیرېدلی شي. او دا کمیس ده دا هم بیا په دینداري باندې تعبیر کېږي، کمیس په دینداري باندې تعبیر کېږي، انشاءالله دینداري راځي. او د کمیس ګندل څه ده؟ ګندل په خوب کې دا په روابط جوړول، یعنی د څو کسانو په منځ کې سوله کول او سوله راوستل او خلک سره جوړول او یو بل ته خلک دوستي کې راوستل او دشمني ختمېدل، دا په دې باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. نو دا د نن ورځې خوبونه دا تعبیر شو، او الله دې وکړي چې دا خوبونه تاسو واورېدل، مطمئن شوې. نو ماته یو کمنټ وکړئ، دا خوبونه ته مطمئن شوې. زه هم خوشحاله شم ځکه ستا څو د حالت نه زه خبر نه یم، نو خوب تعبیروم، نو کېدای شي لږ تغییر پکې راشي او یو ځای کې وضاحت غواړي، هغه هم انشاءالله ته بیا ماته ووایه. او که خوب دې صحیح تعبیر شو او تا یو نتیجه ترې واخیسته، نو هغه هم ماته ووایه، او ویډیو سره لایک یې کړئ، شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. اکثر زما لیدونکي چې دي هغوی 80% هغه کسان دي چې چینل نه سبسکرایب کوي. تاسو څوک نه ګوري، تاسو باندې څوک نه پوهېږي ستا دا چینل سبسکرایب کړی ده، که خپل نوم دې په خپل ګوګل او اکاونټ کې دې نه وي لیکلی، نو ستا نوم دلته نه راځي، څوک هم نه پوهېږي چې تا دا څه وخت کړی ده او ته څوک یې. که ته دا ویډیوګانې لایک یې کړي، شیر یې کړي او چینل سبسکرایب کړي، دا زما لپاره یو تایید ده. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.